بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ورونو نن د منافقینو ځینې صفات بیانو. ښه ورته غوږ کېږدئ چې کوم دغه صفات په موږ او تاسې کې موجود وي، په کار دا ده چې ځان یې ایسته کړو. ولې چې ځینې صحابه کرام په ځان باندې ویرېدل، هسې نه چې زه منافق شوی نه یم، نو زما او ستا ایمان خو په ډېره ټیټه درجه کې دی. باید دایما خپل ایمان مراجعه کو او په دې باندې وویریږو چې هسې نه چې د منافقینو نه حساب شوي نه یو. کوم صفات چې د منافقینو په سورة بقره کې راغلي او دغه رنګې سورة المنافقون کې راغلي، نو اجمالا به انشاءالله ذکر کو. اول د ټولو صفتونو نه مخکې چې کوم سورة بقره کې راغلی دی، هغه دوکه ورکول دي. دایما د منافقینو دا عادت دی چې مؤمنانو ته دوکه ورکوي، د هغوی سره دوکه کوي، هیڅ کلین ورسره په صحیح باندې نه ځي. بل دا ذکر شوي چې په زړونو کې د دوی مرض دی، دایما د اسلام په احکامو کې، په احادیثو کې، په قرآن کریم کې شک کوي، او یا دا چې ریا کوي. او ریا هم د منافقینو د صفاتو څخه دی. اصلا په زړه کې منافق سړی دا مسلمان نه وي، خو په خوله باندې کلمه اظهاري او ته داسې فکر کوي چې دا مسلمان دی. لکه څنګه چې ابن کثیر رحمه الله وایي چې نفاق دی ته وایي اظهار الخیر و اصرار الشر، د خیر ظاهرول خلکو ته او د شر پټول. اصلا په داخل د زړه کې شر موجود وي، خو ظاهرا خلکو ته خیر کوي چې زه د خیر سړی یم. بل دا چې په ځمکه کې فساد کوي، فساد په کفر سره کوي او په ګناهونو سره کوي، د الله نافرماني نه کوي، دا ډېرې زیاتې کوي. نو دا د منافق صفات دي. بل د منافق صفات چې ذکر شوی دی، هغه دا دی چې مؤمنانو ته دایما بې عقله خلک وي. چې کله مؤمنان ګوري دا بې عقل خلک دي، داسې فکر کوي چې دی په خپل نفس کې ډېر هوښیار دی یا دا کفار ډېر هوښیار دي، نو دایما مؤمنانو ته د بې عقلو خطاب کوي. بل د منافقینو صفت دا دی چې کله د کفارو سره وي، کله د مؤمنانو سره وي، هیڅ کلین به په یو صف کې پیدا نه کړي. یا به د کفارو سره وي یا به د مؤمنانو سره ویني، اوړي او را اوړي، کله یو خواته وي او کله بل خواته وي. دغه رنګي یو بل د منافقینو خطرناک عادت چې کوم ذکر شوی دی، هغه دا چې د مؤمنانو پورې ټوکې کوي. دایما دا عادت وي. تاسې وګورئ ورونو، زمونږ او ستاسې په دې مجتمع کې دومره داسې خلک څومره ډېر دي. څوک د ګیرې پسې ټوکې کوي، څوک د مسواک پسې ټوکې کوي، څوک نور د دین د احکامو پسې ټوکې کوي، څوک د مؤمنانو پسې ټوکې کوي. چې کله دا وګوري چې دغه سړی مونځ په خپل ټیم باندې کوي، روژې نیسي، ورپورې خاندي، وایي ته دا وګوره هسې په ټیم باندې لګیا دی. بل دا چې د منافقانو عادت دا دی چې دروغجن قسمونه ډېر کوي. دایما د منافقینو دا عادت وي چې په هره خبره باندې د دروغو قسم کوي. بل دا چې الله رب العالمین ذکر کړي چې الله د دوی په زړونو باندې مهر لګولی دی، دوی خیر نشي قبلولی. د خیر خلک هیڅ کلین نه دي، دایما د شر خلک دي. او کوم چې په سورة منافقون کې یو بل صفت راغلی، هغه دا چې جسدونه غټ دي او د خولې فصاحت ورسره دی، په خوله کې فصیح وي او جسد او وجود ډېر غټ وي. ته به داسې فکر کوې چې دا به واقعا دومره رښتینی وي، او لکه څنګه چې وجود غټ دی، لکه څنګه چې فصیح دی، خو اصلا په داخل کې د شر او د کفر نه ډک وي. دغه رنګې د منافقینو ویره دا دایمي د دوی په زړونو کې وي، خاصتا چې کله مؤمنان غالب وي. دوی دې نه ویریږي چې مؤمنان غالب شي، هسې نه چې موږ ته شر ضرر راورسوي. دغه رنګې الله رب العالمین ذکر کړي چې الله دا خلک د هدایت نه محرومه کړي دي. الله رب العالمین دې خلکو ته هدایت نه کوي، دوی په همدغه حالت کې وي تر دې چې دنیا نه لاړ شي. نو دغه لس دولس صفات چې ما ذکر کړ، دا د منافقینو په سورة بقره او دغه رنګې سورة منافقون کې ذکر دي. د دې نه باید سړی ځان وساتي. نو د دې نتیجه څه ده چې یو چا کې دا صفات موجود وي، د دې په سره به الله رب العالمین څه تعامل کوي. الله رب العالمین وایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. الله رب العالمین وایي منافقین به د جهنم په هغه ښکته کنده کې وي، او د دوی دپاره به هېڅ کلین ته امداد کوونکی پیدا نه کړي. دا څوک به نه وي چې دوی امداد وکړي. او یا دا چې ځینو د درک الاسفل معنا داسې کړي چې داسې بند ځایان به وي چې دا اور په دوی باندې را بندولی شي، چې تعذیب ورته بیخي زیات وي. الله رب العالمین هم داسې حالات نه وساتي. دغه رنګې حدیث شریف کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څلور صفات دي.
چې دا څلور صفات په چا کې راغله خالص منافق شو. او چې یو صفات ورکوي دا یو صفات ورکوي د منافقینو دی تر دې پورې چې دا صفات پرېږدي. اول اذا اؤتمن خان، د ټولو نه مخکې د منافق صفت دا دی چې کله ورته امانت کېږي په امانت کې خیانت کوي، هیڅ کلین امانت خپل ځای ته نه رسوي. واذا حدث كذب، او دویم صفت یې دا دی چې خبرې کوي دروغ وي، دروغجن وي، هیڅ کله رښتینی نه وي. منافق سړی چېرته رښتینی نه وي. واذا عاهد غدر، او کله چې وعده وکړي نو په وعده باندې وفا نه کوي، خیانت کوي، خاین وي. واذا خاصم فجر، او څلورم صفت د منافق دا دی چې کله یو چا سره لانجه راشي، جګړه شي، کنځلې کوي، بدې خبرې کوي. نو دغه څلور صفات په دې حدیث کې راځي چې چا کې موجود شو دا خالص منافق دی. ورونو موږ او تاسې باید ځانونه مراجعه کړو چې موږ کې کوم صفات موجود دي د دغه صفاتونه چې ځان نه لري کړو، او چې چا کې دا صفات نه موجود د الله رب العالمین نه دی شکر ادا کړي، والله رب العالمین نه دی دعا موږ او تاسې باید ټول غواړو چې الله رب العالمین هم د صادقینو مؤمنان نه وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.